Windows 7 environment وایو چاپیریال محیط اصل کې وایو چې آیا د Windows 7 کې څه څه وي او دا څنګه کار کوي موږ سره لکه که say for example زه Windows 7 ته راشم صرف هغه environment یې درته لږ لیکم داسې environment کې موږ سره څه څه وي د هغې محیط د هغې چاپیریال ډېر سمپل دی اټس ویری ایزي زه لږ تاسو ته منشن کړم Windows 7 environment this is داسې دی موږ سره Windows 7 environment کې څه څه availability موږ سره او څه څه موږ سره کېږي په Windows 7 چې کله تاسو انسټال کې کمپیوټر کې هر څه وکړئ که نه نو تاسو سره به دا محیط درسره ښکاري اصل کې دا یاد ساتئ یو خبره تاسو زه نوټ کړئ ځان سره بلکې همدې ویډیوز کې شته بیا دې نه وګورئ Windows 7 اصل کې په یو څو فایلونو باندې کار کوي اصل کې دا دغه فایل سټوډنټ هغې ته صحیح طریقې سره ونه ګوري او هغه ته په غلطۍ سره ډیلیټ شي یې په خپله ډیلیټ کړي هغه جوړې دا وایرس فایلز دي هغه د Windows 7 لپاره ډېر زیات مهم دي اصل کې so Windows 7 works on some files those are called that is called system files دا Windows 7 نه دی دی اصل کې په یو څو فایلز باندې کار کوي چې هغې ته موږ اصل کې سیسټم فایلز ورته ویلی شي او هغه دا وینډوز نه دی دا ځان سره هایډ ساتي هیډن یې ساتي دا ولې ځان سره دا هایډ ساتي ځکه که چېرې هغه موږ یې شو کولی هم شو اصل کې موږ یې تاسو ته به زه وښیم خو هغه د ځان سره پټ ځکه ساتي اصلا چې په غلطۍ سره یا تا نه د هغې نوم چینج شي یا څوک د یو ځای نه بل ځای ته یوسي یا تغییر پکې څه راولي نو د هغې د وجې زموږ د یو فایل د مس کېدو د وجې زموږ د هغو نه وینډو لاس شي ختم شي اصل کې نو هغه فایل زموږ دپاره ډېر زیات مهم دی کله چې زما وینډوز کار کوي که تا نه څوک تپوس وکړي چې آیا Windows 7 اصل کې په څو فایلز باندې کار کوي یا ساتئ Windows 7 موږ سره په څلورو فایلز باندې کار کوي only 4 فایلز داسې دي چې هغې ته اصل کې سیسټم فایلز ورته ویلی شي او هغه ما سره هیډن فارم کې پراته دي څوک یې کتی نه شي اصل کې خو که موږ یو طریقه وکړو نو بیا کولی شو لکه تاسو ته اساس یو میتھډ او کوم دی ځای نه لکه تاسو د مای کمپیوټر ته راشئ که نه دې کې په دې سی ډرایو کې هېڅ نشته ما سره بالکل خو که زه دلته کې ټولز ته راشم وروسته بیا تاسو ووایئ خو صرف تاسو ته طریقه ته ښیم اصل کې او په دې ویو کې زه دا شو هیډن فایلز وګورئ ان فولډرز او دې کې لیکلي دي هایډ پروټیکټډ اپریټنګ سیسټم فایل ریکمنډډ وګورئ اپریټنګ سیسټم فایلز نو هغه ټیک مارک ان دی نو دا هایډ کړي دي که دا انټیک زه کومه ما ته دې څه وایي یو هیو چوزن بلا 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 these files are required to start and run Windows وګوره تا ته وایي وارننګ درکړي چې دا مچ انټیک کوه دا ته څه کوې what are you doing these files are required to start and run Windows deleting or editing them command your computer in a variable maybe که دا ته ډیلیټ کړي یا پکې تغییرات راوړي نو شاید چې ستا کمپیوټر صحیح طریقې سره کار ونه کړي زه یم نه I want to show it یس مې که دا مې وکړې که دې ځای نه نو ګوره دا ما سره هغه فایلز دي auto exist boot.mgr وغیرہ دا خو ډېر زیات دي خو په دې کې دا څلور فایل ډېر مهم دي یو IOSys دی یو هایبرفیل دی یو دا دی او یو ما سره boot MGR دی اصل کې دا هغه څلور فایلز دي څلور فایل کې دا څلور فایلز دي او دا وینډوز ځان سره پټ ساتي اصل کې دا وینډوز ځان سره پټ ساتي فی الحال تا له آیډیا زه کلیر کوم ضرورت نه چې دا یاد کړئ خو که سبا تاسو نه څوک کوېسچن کوي نو دا هغه فایل دی نو دا موږ سره اصل کې دا داسې دا نه شو کېږي اصل کې دا پټ پراته وي ما سره دا ولې پټ وي ځکه که چېرې وینډوز ما سره چېرته وایرس ستا کمپیوټر ته ولګي که نه نو هغه دې فایل پسې تلاش کوي سرچ کوي اصل کې چې پراتی به ډز ډیلیټ کېږي ډایرکټ ته پې کار کوي ډېر کسان یې کمپیوټر ریسټارټ کړي بس هغه کار نه کوي وینډوز نو دا ولې کار نه کوي ځکه چې ستا هغه سیسټم فایلز بالکل تا نه ختم شي هغه نو دا هغه څلور فایلز دي او 4 فایلز دي چې هغه زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي کله چې تاسو چېرته جاب انټرویوز دپاره ځئ IT اسسټنټ نو هغوی دا کوېسچن ډېر زیات کوي چې بھائی is there any system files in your computer to work in it of course داسې سیسټم فایلز موږ سره شته چې په هغې باندې زما کمپیوټر کار کوي اصل کې که چېرې هغې کې یو فایل هم تا نه مس شو یا د هغې نوم دې تغییر کړه اټ مینس چې بیا ته په هغې باندې صحیح طریقې سره کار نه شي کولی هغه ټایم کې پې کار کولی شي خو چې کله ته خپل کمپیوټر ریسټارټ کړې د هغې نه پس تا سره کمپیوټر ستا کار نه کوي د هغه یو فایل دپاره به غونډه وینډوز بیا انسټال اصل کې You got it now? نو د Windows 7 environment کې یاد ساتئ Windows 7 کې داسې ډېر زیات فایلز دي دنیا فولډرز دي خو څلور فایل پکې ډېر زیات مهم دی ما دپاره او هغه فایل ته اصل کې موږ څه شو
هغه د سیستم فایلز وي او هغه چې کوم ویډیوز خري بیا وګورئ نو هغه ځای تاسو تلی شي هغه ځای ټیک ده بالکل چې کله سیستم فایلز کله وینډوز مونږ چالان کړو د سیستم فایلز پسې ګرځي دا سیستم فایلز پسې ګرځي اخر کې مونږ د حالت ته راولي اصل کې دې ټول هر څه ته وایي وینډوز جی وای ورته ویل شي وینډوز جی وای یاد ساتئ چې کله تاسو د وینډوز ته راشئ که نه نو دې ته اصل کې مونږ وینډوز جی یو آی ورته ویل شي په دې پیوم اصل کې جی یو آی اصل کې ګرافیکل یوزر انټرفیس ته ویل کېږي ګرافیکل یوزر انټرفیس جی یو آی اصل کې ګرافیکل یوزر انټرفیس ته ویل شي وګوره دا څونه زبردست ما ته ښکاري که نه د یو ځای نه بلې ته وړی شم داسې که نه دې ته ګرافیکس ویل کېږي ګرافیکل وګوره دا ټول ګرافیکل دي تاسو ته مخکې ویلو که نه چې وایي داسې وینډوز مونږ سره مخکې وي آیا دې کې تاسو سره ګراف شته نه دې کې داسې یو فولډر شته چې دا د زنه دی یو سمه دې ته وایي نن جی او آی خو دې ته جی او آی ورته ویلی شي اصل کې ځکه دې کې هر څه ګرافیکل دي شکلونو شیپس دي ما سره او یوزر ګرافیکل یوزر زه پې کار کوم که نه نو زه یوزر یم زه پې کار کوم او انټرفیس دې ته وایي چې دا هر څه کوم ځای کې پراته دي دې ته انټرفیس ورته ویلی شي نو وینډوز 7 دې هر څه ته مونږ جی او آی ورته ویلی شي ګرافیکل یوزر انټرفیس ورته ویلی شي چې وایي دا څه پراته دي دا ستا ګرافیکل دي زه پې کار کوم زه یوزر یم او چې کوم ځای کې پراته دي دغه دې ته انټرفیس ورته ویل کېږي یاد ساتئ دا دې ته دا وینډوز جی او آی چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په چا باندې دا ډیپینډ کوي اصل کې زه به داسې ویم چې say for example Windows GUI depends on say Explorer دا په Explorer باندې اصل کې دا لږ سیف کوم دا فایل زه چې مس را نشي زموږ دا Windows GUI نه ده دا انحصار په چا باندې کوي دا اصل کې دا په Explorer باندې کوي اصل کې لکه څنګه په Explorer باندې کوي تاسو یو مثال درکړم وروسته به تاسو وموایئ خو صرف آیډیا تاسو له کلیر کوم زه ایکسپلورر ته دلته رالم ګوره ښه زه ایکسپلورر ته ایکسپلورر دی که نه ځکه دا اینډ پروسس کوم که نه دا هر څه ما سره ختم شو ختم شو که ختم نه شو څه شته ما سره هېڅ نشته خو که بیا زه اپلیکیشن ته رالم داسې او دلته کې بیا زه ایکسپلورر ورکړم EXPLORER ایکسپلورر ورته ورکړم دا هر څه ما سره اټومیټیکلی راشي را سره ایکسپلورر باندې سټاند بالکل دا ډیپینډ کوي زما د جی او آی نه دا په چا باندې ډیپینډ کوي دا په ایکسپلورر باندې کوي اصل کې تر څو پورې چې ما سره ایکسپلورر نه وي تر هغې پورې زه دا وینډوز جی او آی وي کین ناٹ ورک ان اټ سمپلی اټ مینس چې زموږ دا وینډوز چې کوم دی دې ته دا ډیپینډ کوي په وینډوز ایکسپلورر باندې یاد ساتئ واپسې موږ سره اوس هغه بیسک دغه شو دې ټولو ته موږ ډیسکټاپ ورته ویلی شو اوس په جی او آی کې ورته ډیسکټاپ ویل کېږي یاد ساتئ ښه ډومین نمبر ما سره څه دی اصل کې ډیسکټاپ دی اصل کې او ډیسکټاپ او یاد ساتئ دې ته خلک وایي دا ډیسکټاپ دی دا ډیسکټاپ نه دا اصل کې یو منظره دی یو وال پیپر دی اصل کې د دې بیهایند ما سره یو ډیسکټاپ دی او یاد ساتئ سم ټایم یو کس نه کوېسچن کوي چې آیا ډیسکټاپ رنګ څنګه دی دا پیور بلیک دی اصل کې دا پیور بلیک دی لکه say for example د دې سیمټو نه شاته خامخ د دې چونې نه مخکې شاته یو کلر دی که نه خپل لکه دا سیمنټ دی که نه دا زما ډیسکټاپ دی که دې دپاسه زه څه ولګوم څه دغه زما وال پیپر دی اصل کې نو د وال پیپر شاته اصل کې څه دی د ډیسکټاپ شاته د وال پیپر نه پروت دی او د دې رنګ څنګه دی اصل کې دا پیور بلیک دی اصل کې بالکل دا بلیک دی او د ډیسکټاپ د پاسه اصل کې ما سره سی وال پیپر وي اصل کې یو وال پیپر وي پروت یو منظره وي بالکل یو وال پیپر پروت اصل کې واپسې داسې چې تاسو ته ښکاري که نه نو دې ته اصل کې مونږ وایو آیکنز دا ټول آیکنز دي ما سره these are called icons ګورئ دې ته مونږ آیکنز همدغه آیکنز دي بالکل آیکنز څه دي آیکنز کار څه دی اصل کې یاد ساتئ آیکنز ما سره آیکنز icons show information about hardware and software icons څه کوي دې ما ته معلومات راکوي د هارډویر د سافټویر اصل کې څنګه راکوي تا ته یو کس وایي چې ما ته مثال راته راکړه give me an example لکه ما ته یو کس وایي چې آیا ستا په دې سیسټم کې څومره پروسیسر او څومره ریم لګېدلی دی
زه خو داسې نشم کولی چې دا لپټاپ بس دا کوم او دې نه ورته وایم چې دونه پروسیسر ووایم دې اصل کې زه به خامخا دې نه به هیلپ اخلم اصل کې بالکل نو که چېرې تاسو مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کې او پراپرټیز ته راشئ نه بالکل نو په دې کې ما سره وګورئ ما دې چې انسټال میموري ریم څومره دی تا سره 2 جی بي دی دا ډاټ دی نقطه دلته نه 2 جی بي او پروسیسر تا سره څومره د انټل کوډ ټو ډو دی اصل کې وګورئ نه او څونه سایز دی 240 ګیګا هرټز نو اصل کې دا د ریم او د ریم او د پروسیسر باره کې دا معلومات مال چا راکړل دا اصل کې دی آیکن نه کړل دا یو آیکن راته راکړل نو دی آیکن مال اصل کې د هارډویر باره کې معلومات راکړل اوس دی آیکن ته وګوره دی آیکن ما سره معلومات راکوي دا وینډوز 7 انوایرنمنت فایل چې کوم دی دا د مایکروسافټ افیس ورډ ډاکیومنټ دی دا د مایکروسافټ ټول ډاکیومنټ دی دی آیکن مال د چا باره کې معلومات راکړل د سافټویر باره کې معلومات راکړل نو موږ ته پته ولګېده چې بھئی دا آیکنز نه دي دا ما د هارډویر او د سافټویر باره کې معلومات اصل کې راکوي او ډېر سټوډنټس وایي سر دا فولډر ما درسره راکوي نو دا فولډر هم ما سره یو سیسټم آیکن دی اصل کې اوس په تاسو ته زه وایم اصل کې دا چې کله یو څو آیکنز یو ځای شي د هغې د آیکنز جوړېدو نه یو فولډر جوړېږي لکه څنګه تاسو سره د نوټ بک یو پیج دی نو دا یو پیج دی خو چې کله ډېر پیجز جوړ شي نوټ بک تیار شي سیم قسم سره فولډر هم دی You got it نه او هر یو آیکن به د بل آیکن نه چې کوم دی هغه به مختلف وي اصل کې دا ولې چې ما د پروګرام پہچان وشي چې آیا دا فایل دا آیکن کم یو پروګرام سره تعلق ساتي دې کې به داسې آیکن نه وي چې هغه یو شاني او که چېرې یو شاني نو مطلب دا چې دا یو پروګرام سره اړه تعلق ساتي اصل کې You got it نه مطلب دا هم ویل سی پلی دی او دا هم ویل سی پلی دی سیم یا ساتي آیکنز په دوه ډوله باندې دي د آیکنز 2 ټایپ دی اصل کې icon has 2 types یو ته اصل کې یو ته مونږه سیسټم آیکنز وته ویلی شو او بل ته یوزر ډیفاینډ آیکن یا یوزر آیکنز وته ویلی شو یوزر آیکنز یو ته سیسټم آیکنز وي او بل ته یوزر آیکنز وي یاد ساتئ داسې آیکنز چې هغه زما وینډوز سره خود به خود په خپله باندې راځي نو هغې ته مونږ اصل کې سیسټم آیکنز وته ویلی شو لکه تاسو زه یو مثال درکم که نه لکه وروسته به تاسو پرسنلایز کړي ووایئ چینج ډیسکټاپ آیکنز ګوره دا آیکنز دي ما سره دا 5 آیکن نه دي کمپیوټر یوزر فایلز نیټورک ریسایکل بین کنټرول پینل دا ټول زما اصل کې یوز دلته به اوس راشي د سره دا شو کنټرول پینل شو او ریسایکل بین شو دا زما سیسټم آیکنز دي چې په وینډوز کې سره یو چې کله تا وینډوز انسټال کړو دا به کمپیوټر دا به تا سره اټومیټیکلی راځي او دا نور چې څونه آیکنز دي یا تا پروګرام انسټال کړی دا د وجه آیکن راغلی دی یا تا یو فایل ثبت کړی دی او فولډر دی جوړ کړی دا د پر یو آیکن راغلی دی دا قصه اصل کې یوزر آیکن ځکه هغه یوزر خپل باندې جوړ کړی بل یاد ساتئ دا آیکنز چې کوم دي کنه آیکنز دا څوک ختمولی نشي لکه اوس دا مای کمپیوټر دی کنه دا څوک ډیلیټ صحیح د ما سره ډیلیټ شو خو دا ډیلیټ نشو دا هایډ شو ما سره دا ختم شوی نه دی او که زه بیا پرسنلایز ته راشم وروسته به یې تاسو ووایئ چینج ډیسکټاپ آیکنز ته راشم نو ګورئ هغه آیکن ما سره دې ځای کې پروت دی دلته کې ګوره صرف ټیک مارک ترې لرې شوی دی که بیا زه اوکې کړم واپس به تا سره دلته راشي اصل او دا آیکن تاسو مې بي یوزر آیکنز ته شیفټ ډیلیټ کې اف کورس نو هغه واپس نشي راتلی بس سیسټم آیکن چې کوم دی هغه تا سره ایټ ا ټایم په خپل ځای باندې ټیک پروت وي بالکل پروت وي تا سره سو use system icons are like کم دي کمپیوټر شو ما سره ریسایکل بن شو اون دغه سي my document شو کنټرول پینل شو اف کورس دغه سي نو دا ټول اصل کې سړي ما سره دا سیستم ځکه دا سیستم انسټالیشن سره په خود راځي یوزر آیکنز دي لکه یوزرز فولډرز سونه فولډرز دي فایلز دي پروګرام آیکن وي پروګرام انسټال چې کوم کړي کنه دا آیکن وي نو دا ټول چې کوم دی دا یوزر آیکنز دي ها یو ګاټ اټ نو نو موږ سره آیکنز چې کوم دی اصل کې څه دي آیکنز ماته اصل کې د سافټویر یا د هارډویر باره کې معلومات راکوي او د آیکن چې کوم دی په دوه ډوله باندې دي په دوه قسم یو د سیسټم آیکنز دي بل یوزر آیکن سیسټم آیکنز هغه آیکنز چې هغه وینډوز سره خود به خود انسټالیږي او یوزر آیکنز هغه آیکنز دي چې هغه یوزر په خپل باندې اصل کې جوړوي نو دا اصل کې صرف د دې ما سره خبره شو لاندې پاتې شو دا بار غونډه ښکاری کنه دا پټه غونډه ښکاری ما سره دې ته اصل کې ټاسک بار وته ویل شي دې ته څه ویل کېږي ټاسک بار this is called task bar so what is task bar دې ته ټاسک بار ویل کېږي ځکه
چې دا ټاسک بار ماته د ته ټاسک بار زکه ویل کیږي چې په کمپیوټر کې کم کرن ټاسک زکو مکنه نو هغه ماته په ټاسک بار باندې اوس زه پس کې کار کوم مایکروسافټ ورډ ما دې ته مایکروسافټ ورډ کار کوي کدا زه کلوز کم دی زنه یس میکر نو اوس ما دې ته پس کې کار کوي سکم نه nothing کدا سے فار ایگزامپل کیلکولیٹر میں خلاص کر دیسن روز بتا سو ہے دا کنا نو ما دې ته پس کې کار کوي سر کې کیلکولیٹر ټاسک بار بتا اتوماتیکلی راځي کته یو بل پروګرام خلاص اني پروګرام کدا سے فار ایگزامپل دیسن ایکسل خلاصوما نو ما ته وچ به ته په ایکسل کې کار کوي اصل کې یو ار ورکینګ سټل ان ایکسل یو ورکینګ ان کیلکولیٹر کدا دا ختم کم دی زینا ختم کم اوس پس کې کار کوم نثینګ ما سره هیڅ نشته دی سکے نو ټاسک بار اصل کې یاد ساته someone can ask you a question نو ټاسک بار اصل کې ماته کرنٹ ټاسک راځي it shows the current task د ما سره کرنٹ ټاسک راځي چې بي آیا ته فل حال په دې کمپیوټر کې سکے او کم یو پروګرام اصل کې ته په دې کار کې د ټاسک بار یاد ساته سلور حصے دي ما سره ټاسک بار 4 ټایپس دي it's very simple ګوره دیتا سٹارٹ مینیو نشي ویل کېده وینډوز ایکس پی کې وته سٹارټ مینیو وي په وینډوز 7 کې وته وینډوز سٹیمپ بٹن وته ویل کی اصل کې وینډوز سٹیمپ بٹن کنه دا وته ویل کی اصل کې وینډوز سٹیمپ بٹن سٹارټ مینیو وته ار تاسو ته سٹارټ مینیو چې به تاسو ته یاد شي سٹارټ مینیو اف کورس وینډوز سٹیمپ بٹن وګوره دا ښکاری کنه دا ګرد داسې بٹن دا دیتا وینډوز سٹیمپ بٹن اور سٹارټ مینیو وته ویل کی دیتا د دې ایریا نه ولا تر دې ایریا پورې دې پورشن پورې دیتا کویک لانچ وته ویل شي کویک لانچ ایریا دیتا موږ اصل کې کویک لانچ پدیم پیوم بیا ایریا ته چې کویک لانچ وته ولې ویل کی why it is called یاد ساته very quick that we can get it right of course quick launch mean we can open a program very quickly of course that's why it's called quick launch area the en nawala یا د دې سمال بٹن نه والا تر دې ساته پورې دیتا اصل کې نوټیفیکیشن ایریا وته وي دیتا مونږه نوټیفیکیشن ایریا وته ویل شي نوټیفیکیشن صحیح ده دا ما نوټیفای کوي ما ته خبرداري راکوي اصل کې لکه اوس وګوره وینډوز 7 کې زبردست خبر ده چې کله ستا وینډوز 7 کې یو معمولی مشکل راځي کنه په دې څوک د وینډوز 7 چې د ټیک نه سټډي کړي نه ته په دې نشي پیدا چې what we are working and what to do in future وینډوز 7 کې زبردست خبر ده کنه چې دا زما نوټیفای کوي په دې کې دا ایشوز سولو پی سی ایشو one important message یو مهم میسج وي تاسو رښتا درې مهم میسجونه دی وګوره داسې د ما راکړي وي تاسو څوکا خپل سیستم کې د سکیورټي واچوا وینډوز ډیفندر نیډز ټو سکین یور کمپیوټر د خپل وینډوز 7 کې خپل انټي وایرس راځي یا غوي په کار چې تاسو سکین کې وکړه دا کارونه چې تاسو د وینډو ډیر وخت شي اصل کې او بل څه مینټیننس پکار دي نو دا مال خبرداري راکړي نو دا خبرداري کم ځای کې دا دلته کې پروت نه ما نوټیفیکیشن کې د ما سره که دوست ما سره ني ما ته پته لګي چې آی زما په کمپیوټر کې سکیږي او سره باندې اصل کې نو دیټس وای دې ته اصل کې موږ نوټیفیکیشن ایریا وته ویل شي بل دې ما د نوټیفای کې د برق نه چې آی ستا کمپیوټر کې څونه چارج پاتې دي اف کورس ستا وای فای کار کوي ستا ساوند کار کوي سات تاسو څونه زما ما خبردار ساتي 24 hours دیټس وای اټ از کولډ نوټیفیکیشن ایریا یو بل لږ ځای دی دا لږ ځای ښکاري کنه دیس از میبي دا ما سره فی الحال کار نه کوي لکه وی جی ان انسټال دې ته اصل کې ایروپیک وته وي بیا پیدم ایروپیک یا شو ډیسکټاپ پدیم پیو اصل کې دې ته یا وته ایروپیک وته ویل شي او شو ډیسکټاپ وته ویل شي زه تاسو ته لږ ډیټیل سره هم صحیح ده زم چې تاسو رستو if anyone ask you a question so you have to give proper answer دې ته یا ایروپیک وي یا وته شو ډیسکټاپ وته ویل شي شو ډیسکټاپ وته څه کوي لکه اوس ما ته زما ډیسکټاپ پکار دی زه غواړم هغه ګورم so it's really simple just click on this small button did you see this one yes over this one over so this is my desktop and go back again واپس خپل عادي حالت راوستي ایروپیک یو ته ایروپیک وي هو د ایروپیک ډیر زبردست کار دی او زماني سیستم کې کار نه کوي یا به وینډوز وی جی انسټال کما کار نه کوي ما سره وګوره ایروپیک الته کې ما وکړه نو هغه اف کړی را لاله یوز ا ایروپیک ټو پریویو د ډیسکټاپ نو هغه مالا نه دا کړ خو فی الحال ما په دې کلیک کنو دا شو ډیسکټاپ کنه ډیسکټاپ ماته خو بیا په کلیک کنو واپس تاسو خو یې سم کړه تاسو په شپه کنه بالکل نو دا ډیر زموږ د وینډوز 7 هغه انوایرنمنت چې وی آیا وینډوز 7 انوایرنمنت کې څه دي لوړندې بالکل موږ وی چې وینډوز 7 انوایرنمنت کې وینډوز 7 په یو سلو فایلز باندې کار کوي چې د سیستم فایلز وته ویل شي بل خبره وکړه چې به د وینډوز چې کله راشي نو
سلور فایل چې کله برابر وي ټیک وي نو بیا د وینډوز جی او آی ته راشي او جی او آی معنی ګرافیکل یوزر انټرفیس ته ګرافکس د شیپ ته ویلی شي یوزر زیم اصل کې انټرفیس چې په کوم ځای کې دا پرتی ته انټرفیس ویل کېږي او جی او آی چې کوم دی دا ډیپینډ کوي انحصار کوي په ایکسپلورر باندې او ایکسپلورر وړاندې چې کوم دی ډیسکټاپ پکې د چا پیور بلیک دی د پاسه په یو منظره ټایپ ده بیا د آیکنز خبره مونږ کړه چې آیکن مال د انفارمیشن راکړي د هارډویر او د سافټویر باره کې آیکن په دوه ډوله باندې دی چې یو ته سیسټم آیکن وي بل ته یوزر آیکن ورته ویلی شي بل هم خبره وکړه اصل کې د سیسټم آیکنز هغه آیکنز دي چې هغه کمپیوټر سره خود به خود ما سره اصل کې انسټالیږي یوزر آیکنز هغه آیکنز دي چې هغه یوزر فولډرز فایلز یا یو پروګرام انسټال کړو دا د وجه آیکن راشي بیا د ټاسک بار مونږ خبره وکړو ټاسک بار اټ شوز د کرنٹ ټاسک به کم کرنٹ کار چې مونږ کمپیوټر ریکون هغه راته ښیي ټاسک بار چې کوم دی بیا څلور حصې دي اصل کې لومړی نمبر ته مونږ وینډوز سټامپ بټن او سټارټ مینیو ورته ویلی شي لکه دې ته وینډوز سټامپ بټن او سټارټ مینیو ورته وایي دې ایریا ته مونږ اصل کې کویک لانچ ورته ویلی شي دیز آر کالډ اف کورس کویک لانچ دې بل ته اصل کې مونږ نوټیفیکیشن وګورئ دا ښکاري که نه دا دا کویک لانچ ایریا ده دا نوټیفیکیشن ایریا ده او دا بل ایروپیک او شو ډیسکټاپ دی اصل کې نو دا زموږ اصل کې سو دا زموږ دا یو څو ورځې دا تھیوري وي که نه دیټس فینشډ سیکنډ لیکچر زموږ ختم شو اوس راځو خپل پریکټیکل کار ته اصل کې دا زموږ اوورال دا وینډوز 7 باره کې لږ معلومات شو د کمپیوټر باره کې معلومات شو اینڈ دین ادر ونس دیټس ناو ویل کمینګ ټو پریکټیکل ورک صحیح نه لومبې شروع کوم اصل کې دا ټاسک بار نه شروع کوو اصل کې چې آیا د ټاسک بار څه حیثیتونه دي او دا څنګه اصل کې سره کار کوي دا به سټاپ کوم صحیح دی